کمانه پیژني او زه د سترګو د کاکو په لوی جهان کې اوسم زه د سترګو د کاکو په لوی جهان کې اوسم دلته میزان او جانان دواړه یو بل ښه پیژني نو وقار خان وقار څه ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ ته خپل تازه کلام وړاندې کړي. ټولو مشرانو کشرانو میلمنو شاعرانو ادیبانو ته د خپلې خوا سلامونه هرکلی ورته وایم او د واده کورنۍ ته مبارکي وایم. یو دوه شعرونه چې د سپوږمۍ د پلوشو نه پلوشې مې درله راوړې د سپوږمۍ د پلوشو نه پلوشې مې درله راوړې د خیالونو د نغمو نه ګلدستې مې درله راوړې دا د مینې روایات مې نن په دې ډول ادا کړه دا د مینې روایات مې نن په دې ډول ادا کړه ارشاد جانه په ډالۍ کې څو ټپې مې درله راوړې. دوه ټپیزې چې زړه مې په تا پسې اوتر شو لاړو په غرونو باندې سر شو غم نه دې جوړ د علم غر شو که د زړه د ارمان مې سر شو د بونیر پیر زرزري شال به دروړمه. او بله ټپیزه ده چې بس ته لالي راپېښه وکړه هر څه چې وي راپېښه وکړه واوره زاري راپېښه وکړه په پسرلي راپېښه وکړه چې ګردنۍ دې د ګلونو ډکه کړمه. مننه. یو غزل دی چې د ژوند د تېرولو څه روزګار به پکې ګورو د ژوند د تېرولو څه روزګار به پکې ګورو دې ښار کې بلا ښکلي دي یو یار به پکې ګورو د ژوند د تېرولو څه روزګار به پکې ګورو دې ښار کې بلا ښکلي دي یو یار به پکې ګورو او اوبه که د زمزم شي د ثواب په غرض کلی حیران صاحب اوبه که د زمزم شي د ثواب په غرض کلی چې بوټی د انګور دی نو خمار به پکې ګورو او د خپلو حوصلو اور به تازه ساتو یارانو د خپلو حوصلو اور به تازه ساتو یارانو دا غر که څومره لوی دی خو څه لار به پکې ګورو او د مینې په طلب کې لی په لی ګرځو خو واورئ د مینې په طلب کې لی په لی ګرځو خو واورئ مقدار به پکې نه ګورو معیار به پکې ګورو. مننه. د مینې په طلب کې لی په لی ګرځو خو واورئ مقدار به پکې نه ګورو معیار به پکې ګورو او په ډېرو تماشو کې خو خپل ځان له سړي ورک وي رایي صاحب په ډېرو تماشو کې خو خپل ځان له سړي ورک وي راځه مړه چینه چیلم چینار به پکې ګورو او زړګیه که هر څه وي که هر څه راته پیښیږي زړګیه که هر څه وي که هر څه راته پیښیږي د خپلې پښتنې مینې وقار به پکې ګورو. ډېره مننه. جوړ نه راغلی دی فرمان الله فرمان صاحب راغواړم خو د هغې نه مخکې ورته یو بخښنه غواړم اول په